چې د په پښتو کې ګولډ میډل اخیستی دی. دا اوس د کتاب چاپ کو نو تاسو یقین وکړئ دومره د علاقه پې خوشحاله ده که نه، او دومره د هغه یو پوسټ یا د هغه دغه راشي چا سره تصویر راشي دا خلک یې مسلسل شیر کوي، فخري باډوان لکه دا ډېره لویه خبره ده. او ما پسې به دشتې میرې نه ګورئ، ما پسې به دشتې میرې نه ګورئ، زه به یم ایثار د چا په سترګو کې، او ما پسې به دشتې میرې نه ګورئ، زه به یم ایثار د چا په سترګو کې. او ګل هم دی خو ګل ریز دی او هر انداز یې دلاویز دی. که ګل هم دی خو ګل ریز دی، هر انداز یې دلاویز دی. خاموشي دی بې معنی ده، خاموشي دی بې معنی ده، خو دا شور دی معنی خیز دی. شروع د پاک الله په پاک او لوی نوم، کرنا د پیروي د محمد ده، ګڼه نشته په جهان بله رڼا. صلی الله علیه و آله وسلم. زما ډیرو قدرمنو، ډیرو عزتمنو، سپېڅلو، غښتلو، ویاړلو پښتنو راغلی یم د غرونو د چینو د چینارونو خاورې ته، بټخیلې ته. بټخیله د دیر او د ملکن خور ده، او په ادب کې د بټخیلې یو خپل مقام دی. زما په شا که دیونو کې تاسو دا رنګ تت تت کم غر وینئ، دا چرچل پیکټ دلته کې دی. دا غیر چاپیره مانه غرونه وورین غرونه تودي، سخته یخني ده. او راغلی یم یو داسې تکړه زلمی شاعر پسې چې رښتیا خبره دا ده چې هغه په پښتو ادب کې اوس یو مقام جوړ کړی دی. دا هغه کتاب دی چې څومره د دې کتاب نوم انفرادي دی، یعنی رڼا مې وجني، همدومره ډېر ښایسته او منفرد دا کتاب هم چاپ شوی دی. د رڼا مې وجني خالق ډېر ځوان او ډېر تاند غزلګو شاعر شاهدرو خان پسې راغلی یم. د شاهدرو خان صاحب سره خبرې کوم، د هغه د ژوند د کتاب څو پاڼې راسپړم. دا پاڼې ما سره تاسو هم په مینه مینه ولولئ. خان صاحب څنګه یې؟ الحمدلله پاچا جي، ستاسو ته او ستاسو ټولو همکارانو ته دلته دیر ته به راتلو ډېره زیاته مننه، شکریه چې تاسو د هغه ځای نه راغلی او زما سره کېناستئ، ډېره مننه. دا ستا ړومبی کتاب دی؟ جی بالکل، دا زما وړاندې کتاب دی او انشاءالله تعالی د آینده لپاره مې هم ارادې نورې شته دي، انشاءالله نور به هم چاپ کېږي. ښه د کوم ځای یې لږه ما ته ووایه که نه. زه مونږ په داسې ځای باندې یو چې دا د دیر دغه چې کوم دی نو دا شروعات دی، دې ته مطلب دې ځای نه دیر شروع کېږي، دې ته وایي باډوان. او مونږ د ملکنډ ډویژن یا د ملکنډ ضلع ملکنډ او د دیر په منځ کې چې کوم دی نو حساب په دیر کې یو، کوز دیر کې یو، نو دا دواړو بالکل منځ دی، یو بل ته نږدې دي. نو زه په کوز دیر کې یم او تحصیل یې چک دره ده او د کلي نوم هم دی کوز باډوان. جي کوز باډوان. او جی او نور وروڼه دې شته؟ الحمدلله زما وروڼه شته دي جي، مونږ ټوټل اووه وروڼه یو. او ماشاءالله ماشاءالله. زما پکې میندې دې څوی دي؟ او میندې مې دوه وې جي، یو خو پخوا مونږ ته نشي یاد چې هغه وفات شوې ده. والد صاحب یې څه نوم و؟ شفیع الله ماسټر شفیع الله استاد و، دلته کې وفات شوی دی. او جی د وروڼو د امیر راته واله لګي. د مشر ورور نوم مې دی هدایت الله چې هغه په تعلیم په محکمه کې دی، نامې راته سره. او هدایت الله او د بل نوم عنایت الله دی چې یو کال وړاندې چې کوم دی وفات شوی. بل یې ذاکر الله، زما شاهد الله، زما بچ ورپسې تحسین الله، بیا عماد الله شاد او بیا روح الله دی که شاعر. او خاندان کې نور څوک شاعر ادیب شته؟ خاندان کې مې نور څوک نشته، شاعر ادیب نشته. ته څنګه دې طرف ته راغلی؟ د دې ډېرې وجې دا کېدای شي ما ته داسې یاد دي چې زه څلورم پنځم جومات کې وم، نو ما به د اردو شاعري به م ډېره زیاته کوله. کول به مې د یو شعر به مې کوو، لیکو به مې، او اردو کې به مې زیاتره دا کړاو کوو، کوشش به مې کوو
بیا زه چې کله اووم اتم ته شوم نو ما په ملکڼ باندې یو نظم لیکلی و، ما ته خو نظم یاد نه دی جي. نو خو چونکې زه ډېر سخت یریدم به، ما د خپله شاعري، ما د خپل احساسات د چا سره نه دي شریک کړي. وجه دا وه چې په باډوان کې لکه شاعر و هم خو ما ته نه و معلوم. هغه وخت کې زما ایج وړوکی و، مطلب عمر مې ډېر وړوکی و، نو ما ته ډېر څوک نه و معلوم. خو بیا وروسته په چې کله 12 لسم کې مو ډاکټر صاحب سره ملاقات وشو، ډاکټر زبیر عقاب صاحب سره، او د هغې نه پس بیا دا منډې تړلې شروع کړې. خو دغه وخت نه لیږی یم جي. روخان صاحب دا کتاب دې چاپ کړی څومره خرچه دی پرې هغه؟ دا کتاب خو جي ما 300 کړي دي او 80,000 روپۍ په دې باندې خرچه راغلی جي. چا درسره مرسته کړې ده؟ زما سره ډاکټر صاحب مرسته کړې ده. ډاکټر صاحب خبره چې دا را روان زمونږ نسل، زمونږ بچي خو دا ومایي چې او زمونږ پلار چې کوم دی نو دا څه لیکلي دي، که نه دا شاعري چې کمپوز نشي او چاپ نشي نو دا بیا ورانه ورکېږي. بس په دغې باندې چې کوم دی مونږ په دې هڅه کوو چې یاره دا زمونږ سره پاتې شي، ژوندی پاتې شي. نثر هم لیکي که نه؟ نثر مې جي لیکلی هم دی او پروت را سره هم دی، خو زړه پرې نشم کولی چې یاره زوی دا چاته وښیم یا دا کومه نو نه نو ولې پرې زړه نشي کولی؟ دا خو د هر چا دا رنګ یو پیریډ وي. او ما خو ملګرو ګوره تاسو سره واده کړی چې کله کله به تاسو ته د روخان غوندې زلمي شاعران هم راولم د نوي نسل د حوصله افزایۍ دپاره. دې نه مخکې ما 2-3 زلمو شاعرانو سره مرکې کړي او دا صرف دې لپاره چې دا زلمو حوصله افزایي شي. ګوره دومره سخته یخني ده چې دې یخنۍ کې زه رېږدېږم هم او ټوخېږم هم، ځکه چې دلته دا غرونه ټول واورین غرونه دي. ښه نو نثر لکه ته لیکلی دی دی خو او لیکلی مې دی جي. بس یو ناول باندې مې کار کړی و د نن 15-16 کاله مخکې. ښه ناول او جي او نو هغه آیډیا را سره لیکلې مې هم وه، خو هغه چې کوم دی نو بس بیا مې یو سیټ ته کېښوده او داسې افسانې مې هم په خیال او تصور کې شته دی جي او لیکلي مې دي 2-3 مې لیکلي پرتې دي را سره. نو نثر ته مې خیال شته دی جي، خو فی الحال زما موډ زیات تر غزل ته دی جي. کوشش وکړه چې موډ د نثر طرف ته جوړ کړې، پښتو ته د نثر ضرورت. صحیح دی جي انشاءالله. ډاکټر زبیر عقاب د روخان ډېر نږدې ملګری او مشر ما تعینات دی. دا کتاب هم د ډاکټر صاحب زبیر عقاب ورسره مرسته کړې په چاپ کې. ډاکټر صاحب روخان شاهد په فن خو در سره خبرې کوم، خو دا راته چې الک څنګه الک دی بچاجي څنګه چې د روخان د نوم نه ظاهریږي چې لکه روخان په بنده باندې ډېر خلګي که نه، داسې د روخان تندې داسې د روخان شخصیت او قابلیت او لیاقت هر څه داسې دي چې که زه د هغه صفت کوم نو زما سره یقین وکړه چې الفاظ به ختم شي. خو د شاهد روخان د شخصیت هغه احاطه به پکې ونه کړی شم. ډېر ښه انسان دی، ډېر وفادار انسان دی، ډېر اصیل بنده دی، دروند پښتون دی، شریف انسان دی. او داسې دی چې به نه جي نه، هغه روخان صاحب الله تعالی داسې خوی ورکړی دی چې دی بس د محفل مطابق ځان په هغې کې ځای کوي او د ماحول مطابق و، د لویو سره لوی، د وړو سره وړوکې. نو داسې دي چې د ډېرو مشرانو سره ګپ دی چې زه ورته پخپله حیران شم چې دونه مشران دعاګانې ورته کوي، هغو ورسره خبرې کوي. دا اوس د کتاب چاپ کو نو تاسو یقین وکئ دومره د علاقه پې خوشحاله ده که نه، او دومره د هغه یو پوسټ یا د هغه څه دغه راشي چا سره تصویر راشي دا خلک مسلسل شیر کوي. فخري باډوان لکه دا ډېره لویه خبره ده. په هیڅ د یو شاعر د فن ته په کم نظر ګوري نو داسې دي چې په اصل کې شاهد روخان داسې دي چې دی لکه مطلب دی په دې موجوده وخت کې د خو شاعري ډېره وکړه، وخې وشو که نه، او لا زلمی دی. خو دومره ده چې د ټولو نه چې کومه خوبي ده نو هغه دا ده چې د په پښتو کې ګولډ میډل اخیستی دی. ایم ای پښتو کې دا ګولډ میډلیسټ دی. نو په دې وجه باندې دته دومره مشکلات هم نشته، بل دی داسې هغه فطري او قدرتي شاعر دی. نو دومره مشکلات به انشاءالله دته نه. او شاعري چې کومه ده هغه خو چې کله رڼا مې وجنې کتاب زمونږ لوستونکي ولولي که نه نو دوی ته به پته ولګي چې زما د دعوه په ځای ده چې شاعري ډېره بهترین شاعر ده بچی، ډېره بهترینه شاعر، جدید شاعر دی، ډېره بهترین شاعري کوي. وایه روخان صاحب یو غزل د دې کتاب نه غزل صاحب دا یو کلام دی چې نوځي سلار د چا په سترګو کې، نوځي سلار د چا په سترګو کې، نور مې نشته کار د چا په سترګو کې، او سترګو کې ژوندی وي انتظار د چا، سترګو کې ژوندی وي انتظار د چا، مړ وي انتظار د چا په سترګو کې.
سترګو کې ژوندې وي انتظار د چا مړ وي انتظار د چا په سترګو کې او خوندې د شرابو نور ساقي نشته او خوندې د شرابو نور ساقي نشته نه راځي خمار د چا په سترګو کې او ما پسې به دشتې میرې نه ګورئ ما پسې به دشتې میرې نه ګورئ زه به یم ایثار د چا په سترګو کې او ما پسې به دشتې میرې نه ګورئ زه به یم ایثار د چا په سترګو کې او هسې نه چې څښا شي او تریوجنې شي هسې نه چې څښا شي او تریوجنې شي سرې اوښکې انار د چا په سترګو کې او هیڅ معنی بیا نه لري د خولې انکار هیڅ معنی بیا نه لري د خولې انکار او ښکاري چې اقرار د چا په سترګو کې او ته روښانه څومره معتبر شولې مقصد ده چې ته روښانه څومره معتبر شولې جوړ شو مزار د چا په سترګو کې نور مې نشته کار د چا په سترګو کې او نه وځي سلار د چا په سترګو کې ښه باډوان کې نور شاعران ادیبان څوک دي په باډوان کې باچاجي یو خبره داسې ده چې کله موږ د چک درې نه باډوان طرف ته بیلیږو که نه جي نو دا د هغې خادکزو او د هغې تودې چینې پورې ټول خلک وایي دا باډوان دی نو دا لیکه ټوله د باډوان تپه ده دا لیکه د په دغې باندې یاده ده خو زمونږ کوم خاص باډوان چې دی نو په دې کې نن سبا زموږ سره مشهور شاعر دی زخمي شینواري صاحب دی او ډېر تان دی سپان دی او ښه کتابونه یې چاپ دي او ډېر زیات کار کوي او ادب له وخت ورکوي او د دې سره سره چې کوم دی نو بیا زمونږ ډاکټر زبیر عقاب صاحب دی په دې طرف باندې چې هغه هم د ادب دپاره چې کوم دی ډېر زیات کار کړی دی او ادب صاحب دا ډاکټر صاحب یو رساله هم چلولې ده رسالې نه علاوه د رحمان بابا د ډاکټر زبیر عقاب مرکه کتل غواړئ نو د دې یور وایس ټي وي میموري ته لاړ شئ تاسو ته به هغه مرکه راشي ډاکټر صاحب ډېر زیات بېلوسه خدمت کړی دی او د رسالو نه علاوه د ډیرو ملګرو سره چې کم دی نو هغه چې کم دی مالی امدادونه کړي دي کتابونه چاپ شوي رسالې چاپ شوي پروګرامونه شوي دي ډېر زیات د دې نه علاوه بیا بل مشر شیخ قاسم ګوهر صاحب دی چې بیلګه په نوم باندې یو کتاب هم دی او د هایکو چې کم دی استاد شاعر دی ساجد افغان صاحب دی د دې ډېر زیات کار کړی تقریبا زما خیال 3-4 کتابونه د هغه چې کم دی شرغشي هایکو والا کتاب دی پشم یو کتاب نن سبا د کیګریسي یو کتاب دوی نور هم دی او د دې نه علاوه جهان غوري صاحب دی او سودیر ساده صاحب دی نو شاعران په دې لیکه باندې چې کم دی نو جرګې څومره دي دلته کې جرګې دلته کې تقریبا زمونږ په دې باډوان سیمه باندې درې تقریبا جرګې دي دلته کې فعالیتونه کوي که نه نه فعالیتونه یا دومره فعال نه دي هغه په دې دغه ځګې باندې اختلافات شته اختلافات د پښتنو هم د اختلافاتو کې مخاویست باچاخانه خبره که نه جي نو اختلافات زمونږ خو ذاتي چا سره نشته به هر حال خو د دې وجې ډېرې کیدي شي باچاجي وجې دا دي چې دلته کې کم شاعران خلک دی او دلته کم نوموړي خلک دی نو هغه د خپل کار روزګار دپاره منډې تړلې کوي د دې وجې نه د ادبي منډې تړلې ډېرې زیاتې کمزوري شوي دي ډېرې زیاتې پاتې شوي دي نور د یو بل سره هغه مینه ناسته پاسته ډېر زیات ښه مینه ده خو زما خیال دغه وجې کیدی شي چې هر سړی د خپل روزګار پسې او د دې پسې منډه ده بېروزګاري ده حالات خراب دي او د دې غرونو نه تاسو نورو ځایونو سره رابطې کوئ که نه بس صرف دلته محدود یئ نور تګ راتګ پېښور میښور دې علاقو ته تګ راتګ غونډو منډو هلو ځلو له بالکل جی تر څو پورې چې زمونږ مخکې ورځو کې مونږ هم تلو پېښور ته تلو او 2-3 پروګرامونه هم کړي بیا د دې نه علاوه ډاکټر زبیر عقاب صاحب صوابۍ تللی او څه وجې نه ورسره مونږ نه وتلي نو زمونږ رابطې د بره دیرواله سره مونږ په خپله کوز دیرواله سره خو مونږ زیات چې کوم دی نو ضلع ملکن ته نږدې یو زمونږ رابطې د ټولو سره افغانستان ته تللی نه جي نه افغانستان ته نه یم تللی انشاءالله ځم به ارمان مې دی چې انشاءالله لاړ شم او جی خان صاحب وایه دا اخیري یو غزل راته وایه جی بس دا یو غزل دی یو میاشت دو مخکې مې لیکلی دی مطلب دا چې د ګرمو چیو ګرم لوګي تي نه بالکل جی مطلب دا چې ګل هم دی خو ګل ریز دی ګل هم دی خو ګل ریز دی او هر انداز یې دلاویز دی
که ګل هم دی خو ګلریز دی هر انداز یې دلاویز دی خاموشي دې بې معنی ده خاموشي دې بې معنی ده خو دا شور دې معنی خیز دی خاموشي دې بې معنی ده خو دا شور دې معنی خیز دی او بل شی دی چې په نفرت کې مې زړه سست دی په نفرت کې مې زړه سست دی په الفت کې مې زړه تیز دی په نفرت کې مې زړه سست دی په الفت کې مې زړه تیز دی او بل شعر دی باچایي چې اوبخور د زړه په یاد سته اوبخور د زړه په یاد سته د رګونو په کاریز دی اوبخور د زړه په یاد سته د رګونو په کاریز دی او ستا تصویر مې ټک وهلی ستا تصویر مې ټک وهلی د ړندو سترګو په میز دی ستا تصویر مې ټک وهلی د ړندو سترګو په میز دی او خوشحالي دې ماته ګوډه خوشحالي دې ماته ګوډه غم دې څومره په مکیز دی خوشحالي دې ماته ګوډه غم دې څومره په مکیز دی او اخرنی شعر دی چې روخان هسې مضبوط ښکاري روخان هسې مضبوط ښکاري خو دننه ریز مریز دی عزتمنو ملګرو دا و د دیر او د بټخیلې به هم ورته ووایم ځوان تان او تبان او ډیر رنګین شاعر شاهد روخان ما تاسو سره وعده کړې وه چې دیر طرف ته زما لږه مخه شوې ده او دا د دیر دوره ما وکړه دیر ته راغلی یم شاهد روخان صاحب ځوان شاعر دی خو خدمات دي او ښه غزل لیکي په دې وجه ما د انتخاب اول وکړو انشاءالله وخت په وخت به د پښتو دغه رنګې زلمی شاعران هم تاسو ته در مخامخ کوو چې د زلمو شاعرانو حوصله افزایي هم کیږي تاسو هم یو مهرباني وکئ زمونږ حوصله افزایي هم وکئ په لندن کې چې دا کم پښتانه ناست دي دا ستاسو ټي وي چلی ستاسو د ژبې د ښکلې پښتو ټي وي چلی نو تاسو مهرباني وکئ دا ټي وي سبسکرایب کړئ چې لندن کې د دې پښتنو حوصله افزایي وشي اوس خپل قربا خپل باچاجي صابر شاه صابر لا اجازت ورکئ د لوی الله پامان